هذه الشجرة ديونها ولي عاقبت بداشي فتكون شيبة دوارا من الظالمين دزيت كون كنا بزان باندي وإذ قلنا ياد كهغا وقت محمد صلى الله عليه وسلم قلنا چمنگویا للملائكة ملائكة اسجدوا سجدو كي تاسو لآدم آدم علیہ السلام تا فسجدوا طول سجدو کرا آدم علیہ السلام تا د تعظیم او د اکرام الا ابلیس مگر ابلیس نکړه ابا انکار وکړو د سجدي کولونه واستكبر او ځان لوی ګڼلو وکانه من الكافرین او دیودنا فرمانونه وقلنا او یلی مونږ آدم علیہ السلام ته یا آدم و آدم اسکن اسیگا انتت و زوجک استا بی الجنت په جنت کی وکلا منها او خری تاسو دواړه منها د دې جنت د میونه رغدا پراخه حيث شئتما کوم ځکه چې تاسو خوښ شي ولا تقربوا تاسو منی ځکه دواړه هذه الشجره دیونتا فتكونا من الظالمين شیب تاسو د زیاتی کوونکو نام دا د آیتونو تحت لفظي ترجمه وا د دې آیت نه ولې د دې رکوع تر ختمېدو پوري الله رب العزت په دې ټولو آیاتونو کې چې د دې آخري آیات پوري دا کوم رکوع چې ختميږي دیک الله رب العزت سلورم انعام په بني آدم باندې ذکر کوي شاغه اکرام دی د دې د پلار په سجدي د ملائکو چې الله ملائکو ته د تعظیم د وجنه د عزت د وجنه امر کو چې تاسو آدم علی السلام ته سجده وکړي او بل په دې انعام کې دخول جنت ته او عفو د دې د خطا نه په توبې سره او دارنګه خودل آدم علیہ السلام ته غ طریقه د توبې په کلماتو خاصو سره او دوام د جریان د انتظام د هدایت تر قیامت پوری تر خاتم النبیین پوری دا سلورم انعام د ټوله خلاصه د انعام داوا مهم نکات په دې درس کې چوندا سلور برخې دي دا سلورم انعام چې سلور برخې لري دوی نن منګو چې یو اکرام د آدم علیہ السلام په سجدي د ملائکو دویم دخول جنت ته د آدم علیہ السلام مهم نکات په دې درس کې چې دی یو سجده د سجده نو موږ په دې درس کې د سجدي معنا باید پیژنو د سجدي مقامات موږ پیژنو د سجدي حکم پیژنو دا یو ضروري امر دی د امت لپاره آدم علیہ السلام ته ملائکو سجده وکړه د تعظیم او د اکرام د الله جل وعلا شانه په امر باندې معنا د سجدي څه ده سجده په لغت کې مطلق انحناء ته ویل کېږي سر ټیټول ته سړی د سر ټیټ کی دا ډیری کلیږي چې د خپل کم الله چې انسان ته کم د سکلټ ورکړي چې ولاړی د سینېغ د دینه چې څومره د سخکته شې ته سجده وای به دا سجده چې دا په شریعت کې دا ویل کېږي وضع الراس على الارض مطلقه سر اخودل پسمک باندې مطلق په دې معنی قرار تعظیم د پاره وی کدا د عزت د پاره وی او کدا د تحیی پیش کولو د پاره چاته وی د ته مطلق سجده وای دا دغه زمون په دین کې دغه ټول قسمه سجدي چې دي دا یوازې د الله حق دی او غیر الله ته دا یوم جایز نه دي که سړی لک سر ټټي که پسمک باندې سریګ دي ها دا ټول حرام دي ما سوا د الله نه بل چاته د دې سرخ کته کول نشته دي سجده عزیزانو دا یو اساسی رکن دی په عبادتو کې د دې وجه نه په هر رقم منځ کې کاغه فرضي کاغه سنتي کاغه واجبي کاغه مستحبي چې سړی هر رقم منځ کوي رکوع په دې ټول منځونو کې چې دا فرض ده رکن دی بغیر د عفوا سجده بغیر د سجدي نه منځ دا نه کیږي که سړی سجده په منځ کې پریدي اقسام د سجدي چې دي زمونږ په دین کې او مخکې دینونو کې
هغه په څو قسمه دي. پخوا دینونو کې هم سجدي کېدلې د تعظیم چې سر به ټیټېدلو، د اکرام او د تحیې پیشکشۍ، لکه موږ او تاسو یو بل سره مخ کېږو. دغه سجدي دا ټول د الله حق دی. دویم قسمه سجده هغه سجده د عبادت ده چې دا موږ او تاسو کوم مانځه کې کوو، دې ته سجده د عبادت وایي. دغه هم د الله حق دی. هغه سجده چې پنې د تحیې پیش کولو سره کیږي او تعظیم سره، د عبادت سره نه کیږي. دغه په اتفاق د علماو باندې زموږ او تاسو په دین کې دا ګناه کبیره ده چې بل چاته کی. لکه موږ او تاسو کله مړی وشي چې تا مشران مړ شي وي، لکه بعض مراسم کې د سنتاویږي او د سر وته ټیټې شي، نشته دین کې. دا ګناه ده، دا ګناه کبیره ده، دا د الله حق دی. یا چې ته پیر وغیره وغیره کم چې صوفیان دي دا ګورې سو ورټ شي، دا نشته د دین کې، دا د الله حق دی، دا پیغمبر تم نشته. مخکینی دینونو کې دا شی نه جایز و ده، خو زمونږ په دین کې دا شی نه حرام شو. کله چې د اسلام دین راغی، سلمان فارسی رضی الله عنه د محمد رسول الله سره مخامخ شو. فارس کې دا شی نه ډیرو دی، فارس طرفونو ته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا زما پر اتک سره د اسلام پر اتک سره دا شی نه باطل شو، او د دې ځای سلام ونیولو. سلام دا سلام چې دا د دې سجدي د تحیې او د اکرام ځای نیولې دی. دا کوم څه سجده د عبادت ته چې موږ تاسو په مانځ کې کوو، په 2 رکعاتو کې کوو، 3 کې کوو، 4 کې کوو، دغه مروجه سجده په مانځ کې، دغه سجده د الله حق دی یوازې. د الله نه ما سوا دغه د عبادت سجده دا په اتفاق د علماء باندې دا شرک دی. دا که څوک د ولی د قبر نه تابعیږي او به 2 رکعات مونږ وته کوي، دا که د پیغمبر د قبر نه تابعیږي او کوي، دا چې دار چا قبر نه کوي او تابعیږي یا کوم ولی ژوند دی داغه په نامه کوي، دا ټول چیرې دا شرکی اعمال دي. دا دغه دي. او قران کریم په دې باندې سخرت کړی دی. دا قران کریم د دې تخصیص کړی په سورې نمل کې، فرمایي چې لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. تاسو المر او سپوږمۍ ته تاسو سجدي مه کوئ. شته دنیا کې هند کې دا خلک ډېر دي چې غیر الله نه د الله نه ما سوا نور ته سجدي کوي، بوتانو ته وغیره. واسجدوا لله، تاسو ټول الله ته یوازې سجده وکړئ. ګورل ته دا د عربیت معنا ده، چونل ته دا مناسب نه دی چې موږ ګرامر خبرو وکړو، خو بهرحال دا لله معنا دا چې دا یوازې د الله حق دی، بس دا نشته دی. دا آدم علیه السلام ته کوم قسمه سجده شوی وه، هغه د عبادت سجده نه وه چې د عبادتونو کې مکو، دا د تعظیم او د اکرام، او دا د اسلام نه مخکې دینونو کې دا جایز و په سابقه امتونو کې. لیکن کله چې مارته مخکې ویلي ابن انباری لیکلی دي چې کان تحیه و تسلیما لا عباده، دا یو پیشکشي و د عزت او دا عبادتي سجده نه وه. فلما جاء الاسلام بطل ذلك بالسلام. کله چې اسلام دین راغی دا سجدي منع شولې او دا باطل شو، دا منسوخ شولې. دا نو موږ تاسو په کار دی سر خپل یوازې خپل رب ته ټیټ کو. صحیح ده کنه؟ دویم دی کې بل لفظ د ابلیس راغلی دی. ابلیس ټول سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه. ابلیس څوک و؟ دا ابلیس دا د ملایکو په ډله کې اوسېدو، د ډیرو عبارتونو په وجه باندې د هغې سره مرګلی و. لکه موږ تاسو اوس مختلف خلکو سیږو په یو ځای کې هلته، خو دا د ملایکو د جنس نه نه دی. دا قرآن کریم موږ ته دا مسله ښیي چې ابلیس دا د ملایکو د جنس نه نه دی. دا سوره بنی اسرائیل کې الله 50 نمبر آیت کې دا ښیي چې دا د ملایکو د جنس نه دی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. دا د جنیاتو د ذات نو، ففسق عن امر ربي، خلاف وکړو، نافرمانی وکړه د خپل رب د امر نه. نو الله د دې په وجه باندې چې کو دایسته کړو. په دې مقام کې چې الله شیطان
په کفر کې حساب کړي وروسته د جنت نه سي چې وروسته ور دي بحث راځي ګوره په دې لږ جملو کې سلور نافرماني نه دي کړي اول ترک د سجدي کړي دي سجدي باندې سجدي نه کړي دویم ابا انکار کړي انکار واستكبر او تکبر کړي دي او بل کفر کړي دي هر څوک چې انکار کوي د الله د امرونو نه او دارنګ تکبر کوي کفر کوي الله دغه انسانان زوال سره مخ کوي انسانان مخ کوي دا نن تاسو ګوره په دنیا کې څوک کبر کوي هغه د ځمکې تل ته رسولي دي لکه شیطان غوندي د مقام نه ایسته کوي ابلیس معنا شدا د ابلاس نه دی ابلاس ویل کېږي نا امید د الله د رحمت نه بیخي نا امید دی د الله د رحمت نه ده او بل مهم جز زمونږ په دې درس کې چې دی هغه د آدم علیه السلام وسول د او د بیوی په جنت کې او دوی ته اختیار ورکول چې ته خوراک کوي دی آزاد دي قیامت کې ممدغه حال د ټولو جنتونو الله دې موږ دې جنت ته بوزي چې ته چې سړی خوراک کوي کولای شي سرقم خواهش چې ته پوره کوي کولای شي ولکم فيها ما تشتهيه الانفس قران کریم کې راځي په دې جنت کې تاسو لپاره هر هغه څه تاسو نفس تاسو زړه غواړي ها نو دا دلته داغي یو جزء اشاره شوی چې د جنت دا خاصه ده چې پراخي ده پکې او ممانعات پکې نشته دي بل پکې راغلی ده چې ولا تقرب هذه الشجره تاسو دی ونه ته منځ دی کیږي د دې ونه په باره کې د مفسرینو ډیر زیات اقوال دي مشهور پکې اصول دي سو کوی دا د غنم و سو کوی دا د انګورو و سو کوی انځرو دغه شی نه ذکر شوی دي لیکن دغه ټول هغه روایت دي چې ډیر قوي نه دي زمونږ د دین نمخ کې دا واقعا ده قران کریم دغه یو ونه ذکر کړي او بس خپل جمهور مفسرین چې ابن جریر طبری په کې دا غوي چې بهتره ده چې تعین دی ونه شوی نه دی په دې باندې ایمان لري چې بس الله آدم علی السلام د یو ونه د خوراک نه منې کړو نور دا مهم نه دی چې سړی په دې باندې علم راوځي کوي چې په دې باندې علم راوړي څه فایده پکې نشته او که د دې باندې علم نه څه جهل په دې کې نشته دی یعنی په دې څه فایده مرتب نه ده به هر حال بل دراغلی فتكون من الظالمين تاسو بشیر زیاتی کون کنه ان شاء الله سببا من هغه مقامات چې قران کریم انسان ته په سو مقاماتو کې د ظلم خطاب کړي سره د مسلمانانی نو کوشش وکړي د درس ته ځان حاضر کړي چې دا مهم دی موږ تاسو خدا فکر دی چې یو څوک چا سره لګزیته کوي ظلم یې مال ته واخلي کور ته واخلي یا په نور لاس جکی خو قران کریم بعض شی نه پام دي کتاب کې بعض خودلی چې هغه ته غټ ظالم ویلې دي نو ان شاء الله سبب راغی تفصیلی بحث کو نو کوشش کوي تاسو ځان درس حاضر کړئ واذ قلنا للملائکه واذ اویات کا قلنا للملائکه چې ویل موږ ملائکه ته اسجدوا تاسو سجده وکړئ له ادم په طرف د ادم علیه السلام د تعظیم سجده فسجدوا دې ټول سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه ابا انکار وکړو د سجدي کولو نه واستكبر او ځان لوی غنلو وکانه من الكافرین او دیودنا فرمانونا وقلنا او یلیمون ادم علیہ السلام ته یا آدم ای آدم اسکن اسیگا انت تو زوجک او استا بی الجنت په جنت کی وکلا منها او خریتا سدواړه د دې جنت نا رغدن پراخه میوي پراخه تن خوري حيث شئتما هر چی ته تاسو خو غشي ولا تقربا او تاسو منی زیکیږي دواړه هذه الشجره دیونتا ولعقبت بداشي فتكون من الظالمين شی بتاسو د زیاتی کون کنه پزان باندې دعا وکي یا الله منستانه فرمانه جوړ مکه زموږ غناهونه معاف کړي زموږ مشکلات حل کړي یا الله یا الله من کې ستا تعظیم زکه زموږ په زړونو کې ستا لوی او اکرام واچي الله زموږ تعلق د غیر الله نه د تعظیم چې تاسو سره مناسب دی هغه کټ کې د نورونی الله زموږ غناهونه معاف کړي رحمت الله صلی الله علیه وسلم